کله دې زړه غافله شو که نه د الله نه دا زړه سخت شي د دې نه کاڼی جوړ شي دا نه په نصیحتونو نرمیږي نه د قرآن په اورېدو نرمیږي نه په حدیثونو اورېدو باندې نرمیږي نه په عذابونو لیدو سره نرمیږي نه په مصیبتونو او په فتنو کې په انخطو سره دا نرمیږي دا به نه نرمیږي وجه دا چې دغه زړه هغه مړ شي الله رب العزت قرآن کې دا خبره موږ ته ذکر کړې ده وایي مه کېږئ د اهل کتابو په شان څه چلو هغوی له په هغوی باندې زمانه ډېره تېره شوه او الله بل پیغمبر راونه لېږو یعنې منځ کې زمانه تېره شوې فطال علیهم الامد فقست قلوبهم الله وایي زړونه د هغوی سخت شو اوس موږ خو د پیغمبر انتظار خو نه کوو چې بل پیغمبر به راځي خو چې کوم سړی ډېر وخت د قرآن نه او د رسول وسلم د حدیثونو نه او د علم د مجالسو نه لرې پاتې شو د زړه سخت شو او دا فرق هر سړی محسوسولی شي زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم معمولی چې ته د الله د ذکر نه او د قرآن نه او د حدیث نه او د دیندارۍ نه لرې کېږي دې زړه کې سخوالی راشي په دې زړه باندې زنګ را سټارټ شي که نږدې راواپس شي الله رب العزت هغه داغ څه کړي هغه ختم کړي او که دی په دغې کې لګیا وي نو ورو ورو هغه داغ هغه ډېرېږي او ډېرېږي او ډېرېږي او اخر دا چې هغه زړه تک تور شي او په هغې باندې زنګ راشي او هغې ته ټاله ووالی شي